خوږو لیدونکو وایي چې نوې پیغلې شوې نجلۍ څه قسم هلکان خوښوي. نن مو درته ښکلی مطلب راوړی. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. نوې پیغلې شوې نجلۍ د نارینه د ټاکنې په هکله هم یو بیل تفکر لري. نوې پیغلې شوې نجونې تر ډیره د عقل نه د خپل هورمونونو په کنټرول کې وي. ډېرې پریکړې د جوش په بنسټ کوي، نه د هوش. دوی په دې وخت کې چالاک، ټوکي او مست هلکان خوښوي، داسې چې د دوی طبیعت ورسره کاملا جوړ وي. دوی په دې دوره کې د نشې ډک نارینه خوښوي، داسې چې دوی هر دم وخندوي، یو نوي څه ورته ووایي یا یوه نوې وعده ورکړي. دوی ته داسې تجربه ورکړي چې پخوا یې نه وي کړې. دا هلکان هم په رفتار او هم په جامه کې د نورو څخه کافي توپیر لري. نوې پیغلې شوې نجونې د هغه هلکانو شان نیسي چې په ځان باور ولري او شوخ طبیعته وي. په سر یې ډېر غمونه نه وي او تل د دوی سره د نشې او تماشې څخه خبرې وکړي. دوی په دې عمر کې د خبرو د تحلیل وړتیا نه لري، نشي کولی په واقعیتونو ولاړې خبرې او د خیال او هوس خبرې سره بیلې کړي.